ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک په سلسله کې مو د عقیده هجرت خبره شروع کړې وه چې نبی علیہ السلام سره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مکې مکرمې نه ووتل. یو ورسره د خدمت دپاره د حضرت ابوبکر صدیق غلامو عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ او دویم ورسره د لارې ښودونکي رهبرو د هغه نوم عبدالله ابن اریقط او دا لار ښودونکي رهبر لا دغه وخت کې مسلمان هم نو کافر و. د دغه څلورو کسانو قافله د مدینې منورې په طرف روانه شوه او تیره جمعه مې درته ویلي چې په لاره کې د یو غټ دشمن نه چې نوم یې سراقه ابن مالک و الله محفوظ کو. د مدینې منورې علاقې ته نږدې شو او د مکې مکرمې نه دومره الله لرې وویستل چې د مکې د خلکو رسه ورته نوره نه شوه کېدی. نو پلاره باندې نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق ته وفرمایل چې ته د یو ځای پکار دی چې موږ ته لږ غوندې خوراک په بیه والو ځکه ډېر لوی مزل دی، لږ مزل هم نه دی. څو شواروزه یو شان پرله پسې روان دي په دش بیابان کې. د پاسه پې چتری نشته، سوري پې نشته، لار کې اوبه نشته، لار کې بازار نشته چې هغې نه خوراک سکاک والی. او دغه علاقه تاسو نه ده لیدلې، ما لیدلې ده، انتهایی ګرم علاقه ده، بره ننور او لاندې نه کاڼې دي او غټې غټې تیږې دي، چته په میلونو به هم سورې صحیح نه کې، سورې نشته، واړه واړه د کیکر بوټي دي، پوټې پوټې، او د ازغو دا زوزان دي، دا بوټي دي د زوز اونې لاندې خو سورې نی، او د کیکر بوټی چې وي هغې کې خو پاڼې امنې کوي، ډېرې نری وي، اکثر غورځېدلې وي. نو د کیکر بوټي کې سورې د کم ځای نه وي، او د تیږې او د لوی کاڼي لاندې که معمولي غوندې سورې وي نو د هغه کاڼي تود عمره چې هغې کې ګزاره ګرانه ده. زه یو ځل په عرفات میدان کې ملګرو سره تللی وم، دا عرفې دروازې نه بغیر په بله ورځ ملګرو وی چې داسې په رش نه نو لاړ شو د عرفات د میدان وګورو. مې ډېره ښه ده. نو چې هلته مونږ لاړو نو د عرفات په میدان کې د اوښانو والا ساتلی وي او هغې ښه مزېدار خشته کړي، سیرې پې چولي، بره پې د پاسه لکه د دې ټانګې یو ټاپ هم تړلی.
دې دپاره چې خلک پې سواره شي او داسې لږ پې وګرځي نو هغې ته پیسې علي. لکه اوس هم په دې میلو کې خلک لاړ شي، څوک په آسونو سورلي کوي پیسې ورکوي، څوک په اوښانو سورلي کوي، څوک په اتي سورلي کوي پیسې ورکوي. نو هغې د اوښان ځای په ځای د عربو ساتلي وي او هغه ډېر خشته کړي ډولې کړي وي، د پاسه پې سوري او دا خلک پې ګرځي، څوک ځان له تصویرونه مباسي په هغه اوښ د پاسه 15 ریاله علي 10 ریاله علي داسې ګرځئ. ما هغه ملګرو ته ویې زما خو یو خواهش دی چې په دې اوښ لږ سور شمه، ځکه مې نبي علیه السلام پې سفر کړی دی، نو مې زه پې د سنتو په خیال سورلي کوم. اگر چې هغه جدا سورلي و دا جدا ده، خو د یو شکل یو نقشه خو به جوړه کړو که نه. هغه اوښ ته چې ختم یو کیمرې والا مې لکه فوټو ښکل ګناه ده، ما له فوټو به نه وباسئ، فوټوانو والا ځان له پیسې غواړي، مې فوټو به نه وباسئ، فوټو ښکل ګناه ده. او بیا د عرفات په دې میدان کې قطن د فوټو اجازت در نه در کوم، نه پیسې در کوم، نه به وباسم. ډېره ښه ده. هغه اوښ یې سم لو ډېر اعلی کته پیچولې و، ډېر قالین پې د پاسه پروت و، ډېرې خشته پوس جوړ کړی و. او داسې یو ډبګي ورته ځوړند و، یو خوا بل خوا په هغه ډبګي به خلکو خپه کېښه، د اوښ اوچت وي که نه، نو ور وبخت سم به یې لو. نو چې سم یې لو ما ته یې په ډبګي خپه کېده، ور وختم پې کېناستم. یا صاحبه چې پاسو یې که نه، مې خدای داسې په لانجه ووړېدم، کله به مخکې ته او کله به وروستو ته درونچاقې والې پاسېد شي. یاره مې کار خو دې وکړه، خو خدای دې پکې اوس خیر کړي. بله را باندې د پاسه د چترۍ سورې دی ټاپو، لاندې پسته ګدی ده، د خپو د ایښودو ځای هم پکې شته. خو هغه سړي ته مې ما به په دې ټول عرفات کې ګرځی. نو ما ته هغه عربي چې بیا خو به ډېرې پیسې راکړې، مې چې ته څو غواړې زه دله در کومه، خو په دې میدان کې مې وګرځو، مې زما نیت د سیل نه دی، بس دا یو سنت نقشه جوړول غواړم په دې علاقه کې مې وګرځو. ډېره ښه ده. داسې روان یې کړم، هغه پړې نیولې دی او په دې کې دغه کې مې ګرځئ په دې میدان کې. تاسو یقین وکړئ لږ ساعت یې وګرځولم، اخره کې مې واپس ځو. وی ولې ستړی شوې؟ هغه عربي راته وایي څه؟ ما وی یو. نو چې هغه اوښ یې بیا کېنم او زه ترې پاڅېدم، ما له جړه راله بې اختیاره. مې دا داسې اوښ دی چې د پاسه پې ګدۍ پرتې دي، اوس یې خوږ کړمه، زما دا وجود یې ودړده او د ملا او دا شاته وجود مې خوږېده. او مې نبی علیہ السلام مبارک څه کم 1500 کاله 1500 میله په دې مزل کړی دی. او د پاسه په اوښ داسې راحت نو لکه دا چې د پاسه پې ګدۍ پرته ده، او په دې اوښ د پاسه سوری دی، ټاپ پې د پاسه دی، په ما نور هم نه لګي. او د نبی علیہ السلام په هغه اوښ ټاپ هم د پاسه نو. او دا د عرفات اوار میدان دی، او هغه د مکې نه مدینې پورې ټول کاڼي دي او شاړې دي ښکته او پورته، چې څومره تکلیف په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري په دې سفر کې برداشت کړي. اسانه خبره نه ده. مونږ ته خو هسې بس یو قصه ده چې بس په اوښ یې سورلي وکړو مدینې ته لاړ، نور په دې مونږ سوچ نه دی کړی چې د اوښ سورلي اسانه سورلي ده او که ګرانه ده. او په هغه اوښ د پاسه سوری و که سوری پې نو، او چې په کومه اوښ د پاسه ملا ناستو چې هغې باندې نه ګدی و، نه پې څه پوس شی شته، نه په لاره اوبه شته، او نه بازار شته، او نه د خوراک سکاک انتظام شته. ډېر سخت سفر دی د هجرت. ځکه خو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق ته یو ځل وی ابوبکر راځه یو سودا کو. د صحابه سوداګانې خو به د نیکو وی. وی عمره څه سودا کې؟ وی تا ته پته ده چې ما په اسلام کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. وی او عمر بالکل، او ما ډېر کلک کلک جهادونه کړي دي. وی بالکل دا دې منم. او ما د مکې د خلکو په منځ کې د کلمې اعلان کړی دی. وی دا دې منم. او دام درته پته ده چې زما د نبی علیہ السلام سره څومره مینه ده او څومره محبت دی. وی دا دې منم. وی دا هر څه در کوم او یو نیکي دې نه غواړم. زما دا ټولې نیکۍ در بخم، یو نیکي دې نه غواړم. حضرت ابوبکر وی یو نیکي؟ حسنه یو نیکي؟ وی یو. وی وایا سودا کو. وی ستا د نبی علیہ السلام د هجرت د سفر نیکي دې نه غواړم. غار ثور کې چې د حضور پاک سره کومې 3 شپې کړې دي، هغه نه غواړم، هغه نیکي، هغه نیکي راکه، باقي د زندګۍ د خپل ژوند ټولې نیکۍ در بخم. حضرت ابوبکر وی عمره دا سودا ډېره ګرانه ده، دا قسمت ما ته الله را نصیب کړې ده. ځکه خو نبی علیہ السلام فرمایي
وی د ټولو خلکو چې په ما احساناتو ما هر چاله د خپل احسان بدل ورکړی دی، په ما د چا احسان نشتا. یو د ابوبکر احسان زما په غاړه پروت دی، د هغه د نیکۍ او د احسان بدل به هغه الله د قیامت پر ورځ ورکوي. د مارونو سخت سفرو نو نبی علیہ السلام مبارک حضرت ابوبکر ته فرمایي وی چې ته بازار دکان معلومات چا نه واخله، لږ سودا ته والو، ډېر لوی سفر دی، اوږم یو تږم یو. تپوس یې وکړه چا ورته وی دا مخامخ کور چې دی دا خیمې دا د یو سخي ښځې دی ام معبد، مشهوره ښځه وه لکه حاتم تی چې په سخا کې مشهورو. ام معبد ښځه ده او ډېره زیاته مشهوره سخي ښځه ده. هغې له ورشئ ابه درته مفت بغیر د څه پیسو نه څه درکي، که په بیه ته اخلی نو بلا ګړي دي ورسره، چیلی دي ورسره، په پیسو به هم در باندې در خرڅ کي. ډېره ښه ده. نبی علیہ السلام سره د قافلې د ام معبد کور ته خیمو ته ورننوت، ورغې وی مونږ خو راغلي یو او تا نه څه شی اخیستل غواړو، ډوډۍ را باندې خرڅی، غوښه را باندې خرڅی، بل څیز را باندې خرڅی، نو مونږ له راکه چې په بیه د نه والو. ام معبد ورته وایي چې په بیه نه خرڅوم، خیراتي دله در کوم، خو لږ صبر وکړې، انتظار وکړې. ولې؟ وی خاون مې ګړې چیلی سرن لیستی دي، نو چې هغه ګړې چیلی د سرن نه واپس راولي نو چې ستاسو څنګه خوښه یې هغسې به وکړو. که وی ګړه به درته لال کم، چیلی به در لال کم، پی به در باندې اوس کم. دی وی نه مونږ خو ایسارېږو نه. وی نه ایسارېږی به خامخا، دا زما خیمې دي، ښه په اطمینان څملی، اوده شئ دمه شئ او خاون مې را روان دی، اوس قریب به ګړه چیلی راولي چې ستاسو څنګه خوښه در سره کوم در کوم دله. وی په دې ګوټ کې یو وړه غوندې چیلی تړلې وه، اوچه بیماره، د بیمار څاروي دا نښې چې شخون نه وی، او چې کم څاروي روغي نو هغه شخون وی، او د شکل نه هم پته لګي. حضور پاک ورته فرمایل وی دا خوا ګوټ کې چې چیلی تړلې ده دا رالوله شه که نه. هغې ښځې پې ګمان وکړه چې دا جوړ پسې نه پوهېږي، د چیلو په قصو کې پیسو د دوی تجربه نشته، دوی نه پوهېږي. ورته وی چې دا چیلی خو بیماره ده، د ګورې دا ټپه ټیپه ده، اوچه هم ده، اوچه چیلی کې پیدا کم ځای نه. او که دا جوړه وي په صحت باندې نو بیا به دا ګډو چیلو سره سرن لتلې وه، نو جوړه هم نه ده، بیماره ده. نو لږ صبر وکړې زما چیلی راځي. حضور پاک ورته فرمایل وی که ستا اجازت یې مونږ به ولشو. هغې به پورې وخندل چې دا غریبانان نه دي خبر د چیلو نه. وی ګوره ما درته وی چې ناجوړه ده، که د جوړه به چیلو سره به تلې و، اوچه ده اوچه چیلی کې پیدا کم ځای نه راځي. وی که تی اجازت راکې نو مونږ به ولشو، ستا اجازت یې. وی ښځه اجازت دی. نبی علیہ السلام مبارک یو لوښی د هغې په کور کې پروت و، غټ بالټۍ هغې راواغېسته. هغه بالټي کې وی دومره پی راتلل چې 9 کسه پې مړېدل، 9 کسه هسې ګیلاس ګیلاس پی نه چې ښه اوږي پې مړېدل. هغه بالټي ته یې ګوتې کړی ښځه و پورې خاندي. خو چې نبی علیہ السلام مبارک د خپل برکتي لاسونه د چیلی په غولان باندې ووهل نو فوراً چیلی خپې کوله وکړې او غولان دې د پیو نه ډکه شوه او شخوند یې شروع کړ، جوړم شو. یوازې دا نه چې پی پکې رالل، باقاعده شخوند یې شروع کړ، صحت یې ټیک شو او غولان د پیو نه ډکه شو، خپې یې کوله وکړې او نبی علیہ السلام پې مبارک لاس راخ کړل او هغه لوښې مکمل ته د پیو ډک کړ. چې د پیو ډک کړ ړومبې حضور پاک خو داسې هم نه دی که نه، د پیغمبر علیه السلام خوی مجیبه دی، حرسناک نه دی. ړومبې یې پی ام معبد له وکړې، ړومبې ته وسکه، په هغې یې وسکل. د هغې نه پس چې نور څومره ملګري و، حضرت ابوبکر، عامر ابن فهیره، عبدالله ابن ورقت، یا په کور کې څوک و، په هغې یې وسکل او په آخره کې نبي علیه السلام په خپله پې وسکل او دوباره ته هغه لوښې بیا وله ډک واغېسته او پیغمبر علیه السلام ته روان شو. دا یو معجزه شو د نبی علیه السلام، یعنی په اوچه چیلی کې پیدا کم ځای نه راځي او بیا بیماره چیلی او بیا چیلی که ډېر هم سربی نو چیلی دومره پی نه کړي دا څومره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واغېستل.
او چې دی د ام معبد کور ته ورسېدل نو په مکه کې یو پیری دی هغه چغې وی په مکه مکرمه کې خلک هغه پیری حیران کړل چې خدایا څوک اینو نو اوازونه اورو هغه پیری یو څو شیرونه وی هغه شیرونه د هغه پیری درته وی جزا الله رب الناس خیر جزائه جزا الله رب الناس خیر جزائه رفیقین حل خیمت ام معبدی وی خدای پاک دی اغا اللہ چې د ټول انسانیت رب دی اغا اللہ پاک دی بہترین جزا ورکی اغا اللہ دی بہترین ثواب ورکی چالا رفیقین اغا دو دوستانو لا خدای دی اغا دو دوستانو لا ډیر لوی بدل او ډیر لوی ثواب ورکی کم دو دوستان حلا خیمت ام معبدی چې د ام معبد خیمو ته ورسېدل دا آواز کوي د مکې خلکو به منډې والې آواز د کوم ځای نه دی چا آواز ټولې مکې اورېده لیکن سړی نه ښکارېد چې آواز څوک کوي څوک داسې ورپسې منډې وی څوک داسې منډې وی څوک داسې منډې وی د سړي پته نه لګي چې څوک آواز کوي خو شیرونه وی لګیا دی او د مکې خلکو ته دا خبره ښکاره کړه چې نبی علیه السلام ستاسو د ګرفت نه و د ام معبد کلي ته رسېدلی دی اوس که د مکې خلک ورپسې په اسونو مزغلي نو پیغمبر علیه السلام نشي راړولی داسې ځای ته رسېدلی دی نو پیرې چغې وی جزا الله رب الناس خیر جزائه رفیقین حل خیمت ام معبدی هما نزلها بالهدى فاهتدت به وی دا دواړه دغه د ام معبد کلی ته ورسېدل هلته میلمانه شو نو چې میلمانه شو نو فهددت به ام معبد د پیغمبر علیه السلام په لاس بیعت وکړ ایمان یې راوړو هغې ښځې چې د پیغمبر علیه السلام د عظیمه معجزه ولیده نو هغې ښځې ته پته ولګېده نبي علیه السلام وله فورا دعوت ورکړ وی ته څوک یې وی د الله رسول یم او د مکې نه را روان شویم د مکې خلکو د خپل وطن نه راوویستم مدینې ته روان یم دا زما معجزه شوه زما د پیغمبرۍ دلیل دی ښځې فورا د حضور پاک سره بیعت وکړو مسلمانه شوه خو یاد وساتئ رونو بی بی عایشه فرمایي وی د ښځو بیعت چې و د خولې به و همونږ چې لاس یادو داسې مجازي خبره کوو په خولې به وی چېرته د نبي علیه السلام مبارک لاس پردی ښځې سره نه دی جنګېدلی ما مست یده ید امرأة قط دا پیغمبر علیه السلام لاس چې ته د پردی ښځې لاس سره نه دی یو ځای شوی په خولې به ورسره ښځو بیعت کوو نو ام معبد بیعت ورسره وکړو خدای پاک مسلمانه کړه نو پیری د ام معبد د ایمان اعلان په مکه کې وکړو هما نزلاها دا دواړه ملګري د ام معبد دغه خیمو کې او دغه کلي ته میلمانه شو ورکوس شو بالهدا په ډېر لوی هدایت ځان سره هدایت یوړو فاهتدت به هغې په ایمان راوړو فقد فاز من امسا رفیق محمدی وی چې څوک د پیغمبر علیه السلام دوستانه کې داخل شو دا ډېر کامیاب دی بیا څه وی سلو اختکم عن شاتها و انائها وی که یقینم نه کېږي د دغې خور نه تپوس وکړئ د ام معبد نه هم د هغه چیلی تپوس وکړئ هم د هغه لوښي تپوس وکړئ خیر دی کم یقین نه کېږي معلومات دی والی د ام معبد د هغه خور نه تپوس وکړئ د ام معبد نه چې چیلی څه شوه لوښی څه شو سلو اختکم عن شاتها و انائها فانکم ان تسألوا الشاة تشهدی وی که د هغه چیلی نه هم تپوس وکړو نو چیلی به هم ګوی ورکړي چې او دا د آخر زمانې پیغمبرو چیلی کې خدای پیدا کړل دا شی لږ کم کړه پکې خدای پیدا کړل په هغه چیلی کې نبی او ښځه مسلمانه شو حضور پاک چې د ام معبد د کلي نه ووت او روان شو نو خاوند دی راغی خاوند ته به ابو معبد وی ښځې وتاله وی ای ښځې یو سړی و ډېر برکتي انسان و ډېر برکتي لاس او دا چل شو هغه چیلی ته وګوره روغه شوه وی دا بالټې پیدا څه دي ښځې وی دغه چل ده ته ویم که نه دا دغه چیلی دی او دومره پیتې مونږ سکلیم دي لوښې م ډک دي
وی دا سړی څنګه ام معبد وته دا هغه ټول صفتو که داسې وجود و داسې سترګې وې داسې مخ و داسې خبرې کولې ای ښځې وی دا خو هغه هلک معلومیږي چې هغه مکې والا دی او په مکه کې د ایمان دعوه کړې ده او بیا د قوم د وجې نه د مکې نه راوتې دی او چېرته په سفر روان دی دا خو هغه معلومیږي وی سړي هم حقه برکتي انسان دی نو څه موده پس دا ابو معبد هم لاړ مدینې منورې ته او د نبی علیہ السلام په لاس بیعت وکړه خدای غم مسلمان په لاره تلل مدینې منورې ته ورنږدې شو چې نږدې شو د مشقت او د تکلیف سفر دی نو هلته د یو بل مضبوط پهلوان سره چې د هغه زمانې یو لوی بدماش و هغه سره ملاقات وشو سراقه ابن مالک بریده اسلمی سره ملاقات وشو او یا کسانو لخکر و سره دی دا او یو کسانو او تورو سره و نیزو سره ولار دی او پدی سوچ دی ځکه د مکی خلکو خو د پیغمبر علیه السلام په سر کې د او یو اوخان وې نامستیو یوازې د نبی علیه السلام نه د حضرت ابوبکر په سر کې مستیو د سل اوخان چې که پیغمبر علیه السلام چا مړ عیاذا بالله یا جمدې راوست سلو خان به ورکو او که ابوبکر هم چا دغسې وکړه نو سلو خان به ورکو نو سلو خان خو په هغه زمانه کې داسې وه لکه سرلارې موټرې چې نو هغې ورته هم په تاک کې ولاړو چې موږ له په ګوتو راشي چې وینیسو او نیغې مکې ته ورسو یا جمدې او یا ماړو او د انعام وګټو نو دا بدماشان خو خلک دا نوم یې خوري خلک یې پیژني او په دې تجارتي سفرونو کې ملاقاتونه مو سره شوي نو حضرت ابوبکر صدیق صحیح کوي پیژن الله رسوله وی دا خو سراقه بریده معلومیږي او یا کسان دی وسره ټول مسلح دی بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اے ابو بکر لا تحزن ميريگا ان الله معنا الله منصر دے ما ظنك باثنين الله ثالثهما ابو بکر دا اغه دو متعلق د سخیال چې درې مو سره رب العالمین دی اس فکر چونه او ما تاسو ته 13 جمعه ویلو چې نبی ابو بکر صدیق په ځان نه یریده داغه فکرمندی په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ السلام مبارک له څوک تکلیف ورنکي باغت فکرمندو چې څنګه یو بل ته مخامخ شو نو نبی علیہ السلام ته فوراً تپوسو کو لومبه شو په نبی علیہ السلام ویل کا سوکه حالانکه په دومره لوی بدمعش आवाज کولم ګرانه سوکه هغه سره توره دا نیزه دا وسره ابریت تاوی ته ما نه پیژنې زه بریده داسې جوش کې د بدماشۍ आवाज کوي روب قایموي روب بریده خو چې دا آواز یې وکړه د هغه مطلب خو دا و چې نبي علیه السلام به ویریږي او په اسانه به سرنډر شي وی زه بریده حضور پاک زر حضرت ابوبکر ته مخ وروانو ابوبکر برد الله عنا عدونا دشمن مو خدای یخ کخا بریده برد په عربی کې د دې اصل ماده برد دی برد او برد په عربی کې یخنۍ ته وایي نو پیغمبر علیہ السلام داغه د نوم نه نیکفالی واغشتا وی خدای مو دشمن یخ کا سوړ شو حضرت ابوبکر وی زه حیران یم اپې رو بچی او پیغمبر علیہ السلام باندې مسکراهټ او مسکا راځي او داغه روب بالکل پې نه پرېږدي بلکې نیکفالي نیسي وی د کم قبیلې سره د تعلق دی وی د اسلم خاندان سره می تعلق دی جوش کې لګیا دی د اسلم من اسلم د اسلم قبیلې سره می تعلق دی نبی علیہ السلام بیا حضرت ابوبکر ته مخ راواړو اسلم د سلامتیا نه وته دی اصل ماده سلامتیا ده حضرت ابوبکر ته فرمای ابوبکر وصلنا بالسلامه په سلامتیا را ورسېدو خان بے تکلیف خدای رو رسول بیا دې تپوس کوي په اسلم کې د کم خاص قوم سره تعلق دی وی بنو سهم قبیله سره نو سهم په عربی کې څه ته وایي
نو نبی علیہ السلام دا غینم نیک فالی واغشتا قدر الله لنا سهم خیر وی ابو بکر مونږ له خدای د خیر عیسی مقرر کړی نیک فالی نسی بس فوراً بریده تی تپوس کئی وی تسو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا محمد بن عبداللہ انا عبداللہ ورسولہ دا خدای بندہ و دا خدای رسول نم محمد دے او دا پلار نم عبداللہ دے او چی دا ٹکے اوئے نو بریده فوراً خپل نیزا زمکی لرو برو او بل ټکیو نه وي هم دخلین علوم به خبره چې ودي دوزي وی ان وجهک ليس بوجه کذاب وی ستا مخ د دروغجن سړی مخ نه دی ستا مخ د رښتونی سړی مخ دی زه خو راغلی کتاب ونیسم دا ملګري به دې ونیسم 200 خان دي په تاسو دواړو کې وی تا ته مې وکتل نو ته رښتونی ښکارې دروغجن نه ښکارې زه ستا ملګری کېدل غواړم فوراً نبی علیہ السلام و تکلیم شهادت پیش کو او بریده خدای مسلمان که چی مسلمان شو نو نبی علیہ السلام تا وچی دا اللہ رسولا تا تا پتر چی زمونگ دا مدینه خلق ستا مرگریم پکشتا خو دشمنان دیم دیر دی لیاریگم پتا چی سوک نقصان دا تاو نرسائی نو تداسیو که چی زما پا امان کی مدینه تا داخل شا لکوسم دے قبائلو تا سوکلار شی دی یو ملک پا امان کی ورنن ہوزی بس بیا و تا سوک غگ نکی زما پا امان کی دان داخل کا زبا امن درکم تا تا بسوکم نقصان نرسی حضور پاک وی دیر خدا نو یو روایت کی رادی چی خپل پٹکی را واغشتا او بل کی رادی چی نبی علیہ السلام خپل پٹکی مبارک ورکا او بریدہ اغا پٹکی پا خپل نیزا کی ونیو او دا نبی علیہ السلام دا اوخی پڑی ونیو او لکه دا غلام او دا خادم پشان مخ کی روان دی او اعلان کئی چی اے خلقو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا بریدہ پا امان کی مدینی تزیگوری پام کوئے کچا کی زوری را مخ کی دیشی اگا اویا کسانو قافلہ چی دا پیغمبر علیہ السلام دا دشمنے پا خیال لاغلی وا اگر رب العالمین دا نبی علیہ السلام خدمتگار و حفاظت کون کیو گردون اگر خدای سوکیداران پرل اگر دا پیغمبر علیہ السلام لخکر شو دا مدینه خلقو تا خو پته لګېدلې او چې نبی علیہ السلام راوته دی او لیټ شو درې شپې خو په غار ثور کې تیرې کړې نو لیټ شو نو دا غریبانان به سار راوتل نو د لسو یولسو بجو پورې به په لارو کې ناستو نو چې را به نغې نو غرمه به شو نو واپس به لاړل دغه ورځ ده د ربیع الاول اتمه ورځ ده او د ګل ورځ ده یو یهودي چې خپل قلا ته برختلی نو دا قافله یې صحیح کړه نو هغه په اوچت اواز چغې کړې یا بني قیل هذا جدکم اے دا مدینه د انصارو مخکې نوم بني قیلو ابن قیله به ورته وی اے دا مدینه د یثرب خلقو هغه ستاسو بخت راویښ شو استاسو هغه نیکبخت شخصیت مدینه ته راورسېد بل خلقو تورو ته ګوتې کړلې او غاړو کې واچولې او په منډه منډه لارو کې استقبال ته رالل نبی علیہ السلام مبارک د مدینه چې کومه بالایی علاقه وه چې قبا ورته وایي هغې ته ورسېد او الته بنو عمرو بن عوف دا یو قبیله وه په قبا کې په عوالیو کې دغې وخت کې د هغې چې کوم مشر و نو هغه مشر کلثوم ابن هدم رضی الله تعالی عنه هغه مسلمان شوی هغه پیغمبر علیہ السلام ته دعوت ورکو درخواست وکړو چې صاحب ته زما میلمه شه نبی علیہ السلام به ډېره ښه ده نو پیغمبر علیہ السلام د هغې کلثوم ابن هدم میلمه شو لږ ساعت پس حضرت علی بر ورسېد ځکه علی رضی الله عنه هغه امانتونه چې نبی علیہ السلام او تفریق خلکو له ورکړل او بیا را روان شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مخکې رسېدلی و هغه هم دې قبا ته راغی نو په قبا کې لومبی کار چې نبی علیہ السلام وکړه هغې د جومات د جوړېدو اعلان وکړه هغه صحابي ته یې ویې ماله لږ ځای برابر کړی چې د الله یو کور جوړ کړو یو جومات پکې جوړ کړو حضرت کلثوم ابن هدم رضی الله عنه وله ځای ورکړه او په هغې کې پیغمبر علیہ السلام د جومات بنیاد کېښوه لومبی خښته
پیغمبر علیہ السلام په خپله کېښوده، ودرېد او قبلې ته یې مخ کړې او د خښتې مخ یې قبلې ته کړ او لومبې خښته یې کېښوده. او بیا به حضرت ابوبکر، حضرت عمر او نورو صحابه خښتې را چلولې او دیوال وال شروع شو. او تاسو یقین وکئ چې پیغمبر علیہ السلام د جومات په جوړولو کې په خپله مدد کړی دی، په خپله لګیا دی. صحابه به ترې خښته واخېسته، تیږه به یې ترې واخېسته، ویې صاحب ته تکلیف مه کوو، موږ به کوو. نبی علیہ السلام به وفرمایل نه، تاسو مانه مضبوطم نه یې او ستاسو ثواب زمانه زیات خوښم نه دی، دا خدمت او دا کار به زه کوم. نو لومبي جومات مسجد التقوا د پرهیزګارۍ جنبی جومات دا په قبا کې د حضور پاک مبارک په لاس د هغې بنیاد کېښودلی شو. د دې په حق یو آیات هم نازل دی، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. دا آیات اوس هم د هغه جومات په دروازه باندې بره لیکلی شوی، سړی ورشي د آیت پرې لیکلی شوی چې د الله د پرهیزګارۍ او د تقوا په بنیاد باندې د دې جومات بنیاد کېښودی شوی. او په دې کې داسې خلق پاتې کېږي په دې جومات کې چې د هغې فيه رجال یحبون ان یتطهروا، پاکوالی خوښ دی. نو نبی علیہ السلام د دې خلکو بیا تپوس وکړو، وایي ستاسو د پاکۍ الله صفت وکړو، تاسو څه عمل کوئ؟ وایي صاحب مونږ چې اودس مات کړو نو لاول په لوټه کاڼي ځان پاک کړو او د هغې نه پس بیا په اوبو ځان پاک کوو، ځان صفا او ستره ساتو. وایي ښه نو ستاسو د پاکۍ الله صفت کوي. دا پاکی چې دی دا ډېر اهم شی دی. نبی علیہ السلام وایي الطهور شطر الایمان، وایي پاکی د ایمان حصه ده. مسلمان به ځان پاک او صفا ساتي. د دې وجې نه د جمعې په ورځ باندې غسل او لمبل مسنون دي، سنت دي چې لامبا چې وجود دې پاکي. یا په لویه بې اودسۍ کې سړی او په هغې باندې ځان غوړ کا. نو صفائی دا زمونږ د اسلام بنیادی شی دی. ګورئ خوراک پاک خورئ، ګنده به نه خورئ، بردار خوراک خو ګندی، اوبه به پاک اسکې، ګنده اوبه به نه څښې، وجود به صفا ساتئ، جامې به صفا ساتئ. نو د دوی د صفایۍ رب العالمین صفت وکړه. دې وجې نه مسواک مه کوئ چې وجود دې پاکي او غاښونه دې پاکي او بدبویي دې نه خورېږي. او لومبې بنیاد یې د جومات کېښود. دې نه پته ولګېده چې جومات څومره اهم څیز دی. د خپل کور نه پیغمبر علیه السلام لا ځان له د خپل کور بندوبست نه دی کړی، جومات بندوبست یې مخکې وکړ او په جومات کې په خپله لګیا دی خدمت کوي. ولې؟ ځکه جومات د الله د عبادت ځای دی. په دې جومات کې څه کېږي؟ د خدای عبادت کېږي. موږ په دې جومات کې څه کوو؟ عبادت پکې کېږي، ماشومانو د سبقونه پکې ښوولې کېږي او طالبان پکې د دین پاتې کېږي او د قرآن درسونه پکې کېږي. دارنګې په هر جومات کې دغسې منځ کېږي، اعتکاف پکې کېږي، ذکرونه پکې کېږي، د قرآن تلاوت پکې کېږي. جوماتونو ته د خدای کورونه ویلې شوي دي چې جومات دا د الله کور دی، د الله کور. نو د الله د کور به خدمت کوي. حضور پاک دا دی په خپله پکې خدمت کړی دی او د الله کور سره مینه به ساتي، صفا به ساتي، صفا. تر دې حده پورې نبی علیہ السلام فرمایي وی که چا په خپل کور کې دننه یو چربوتره جوړه کړي چې په هغې کې مونځ کوي، وی د هغې د صفۍ خیال دې ساتي، هم وی صفا وساتئ. نو لومبې جومات جوړ کړه. څوارلس ورځې یا څلېرویشت ورځې پیغمبر علیہ السلام مبارک په دغه قبا کې تېرې کړې. خدای ډېر مهربانه بادشاه دی رونو چې هلته لاړ نو د سړي پړه کې خدا را دي چې بیت الله رانو پاتې شو، عمره پاتې شوه. نو رب العالمین مسجد قبا له یو فضیلت ورکړه. نبی علیہ السلام او فرمایل وی چې کم سړی په مسجد قبا کې 2 رکعاته منځ وکړي، د دې 2 رکعاتو په بدل کې به خدای دله د عمرې ثواب ورکړي. عمره څونه ګران کار دی، آسان کار خو نه دی. او پیغمبر علیہ السلام به دې مسجد قبا ته هر خالی ته تقریبا کله به پیاده ته
او کله واپس ورلی ته د مدینې منورې تقریبا 3.5 کیلومیټر فاصله ده. اوس هم چې حاجیان یا عمرې والا کله هم لاړ شي مدینې منورې ته نو مسجد قبا ته ځي، خامخا ځي، ښځې هم ځي او سړي هم ځي، ځکه د پیغمبر علیه السلام د هغه 2 رکاتو نفلو هغه په نیت ځي چې پکې 2 رکاته نفل وکړو چې موږ ته ثواب میلو شي. څوک پکې ډېر زیات نفلونه کوي، 4 رکاته، 6 رکاته، 10 رکاته، 14 رکاته، دا خلک پکې نښتي او پکې منځونه کوي او ډېر لوی رشي ور باندې په مسجد قبا کې. خدای دې تاسو موږ هم بوت کړي. مسجد قبا نه چې واپس راځي د جمعې پر ورځ راووت نو په لار کې یو محله د بنو سالم، په هغې محله کې پیغمبر علیه السلام د جمعې مونځ وکړ. دا لومبۍ جمعه ده، د دې نه مخکې د جمعې مونځ نبي علیه السلام فرض خو لا مقوته نه وه. د جمعې د مانځه د کېدو چې کوم شرطونه دي برابر نو دغلته د جمعې د شرط برابر شو، ځکه جمعې دپاره یو شرط دا دی چې ښار به یا غټ کلی به دار حرب بني دار اسلام به د لومبۍ د جمعې مونځ یې هلته وکړو. اوس په هغه ځای باندې یو جومات جوړ شوی دی، مسجد جمعه ورته وایي. او چې د هغې نه کله را روان شو صاحب زبردست استقبال شو د نبی علیه السلام. بنو النجار دا په مدینه منوره کې یو قبیله وه چې دا د پیغمبر علیه السلام ماماخیل و. د پیغمبر علیه السلام خپل ماماخیل نو، د نبی علیه السلام د نیکه د عبدالمطلب مور د هغې نوم سلما وه، د هاشم ښځه د مدینې منورې وه. نو د نبی علیه السلام نیکان هم ورته ویلی شي، ماماخیل هم ورته ویلی شي. د نیکه مور یې د دغه ځای وه د بنو نجار. نو هغې پسې سوال جواب وکړه چې راشئ. نو هغې فورا رالل او تورې غاړو ته واچولې، ځکه د دشمن یره خو وه، څوک د پیغمبر علیه السلام یو طرف ته څوک بل طرف ته، او په خپله اوښه مبارکه باندې سور شو او مدینې شریفې ته را روان شو. او صاحب په لاره ماشومان ورته ولاړ دي، ښځې ولاړې دي په دې دیوالونو ناستې دي، په کوټو ناستې دي، په لارو کې ناستې دي، او ښځې تنبلونه وایي او ماشومان هم د خوشحالۍ د تنبلونه وایي او لګیا دي شعرونه وایي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. دا 14 سپومې وي په موږ راوختله د دغې قبا د درو د طرف نه، او چې تر څو په موږ کې سا وي نو د خدای شکریه په موږ لازمه ده. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي په ترمذی شریف کې حدیث دی، وایي چې په کومه ورځ نبی علیه السلام مدینې منورې ته راغی وی هر شی روښانه روښانه، ځکه خو یې د 14 سپومې راوختله. او په کومه ورځ چې نبی علیه السلام وفات شو وی لا موږ د هغه په دفن کې مصروف وو او د هغه د قبر د خاورو نه ملاس نو څنډلې چې هر شی بیا راته تورو تورو تیاره تیاره ښکارېده. هغه نورانیت بیانو کم نورانیت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جن مبارک کې دا شعرونه به وي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع. اے پیغمبر چې ته خدای په مونږ کې لېږلې، داسې کار دې مونږ له راوړی چې مونږ به ستا په هغې کې تابعداري کوو، یو قدم به هم دنه مونږ د رستو کېږو. او د بنو النجار د ماشومان جینکې راغلې، هغې هم لګیا تنبلونه وایي، سندرې وایي. نحن جوار من بني النجار، نحن جوار من بني النجار یا حبذا محمدا من جار. مونږ د بنو النجار جینکې یو، او اے محمده صلی الله علیه وسلم څه ډېر ښه انسان یو، زمونږ ډېر ښه ګاونډي شوې. هغې بیا دا شعرونه وي. په لاره پیغمبر علیه السلام را روان دی، چې راغی اوس مدینې منورې ته راننوت، لوی استقبالیه ده. او دا ماشومان یو بل ته وایي، دا واړه دي که نه، هذا رسول الله، دا د خدای پیغمبر. او واړه یو بل ته وایي هذا رسول الله حقا، دا د خدای رښتونی پیغمبر. نبی علیہ السلام به ورته مخ ورواړو، وی ستاسو ما سره مینه شته؟ وی او د الله رسول زمونږ سره مینه شته. وی زما هم ډېر زیات خوښ یې.
دا پوټي پوټي ماشومان او دا زنانه. نو چې مدینه منورې ته راغی نو چا وی زما به میلمه، چا وی زما به میلمه. حضور پاک فرمایل وی زما دا اوخه پرېږدئ، دعوها فانها ماموره. وی زما دې اوښې ته د خدای له طرف نه حکم کېږي. نو چې اوښه کوم ځای سم لاسته زه به د هغه میلمه یم. اوښه روانه ده او پیغمبر علیه السلام د اوښې پړی سس کړ. یو صحابي حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه، د هغه د کور مخې ته اوښه راله او دا ځمکه به یې بویوله دې اوښې هلته سم لاسته. خو چې سم لاسته نو زر پاسېده، چې پاسېده داسې بیا وګرځېده چکر یې ووه نو بیا راله اقه ځای له او په هغه ځای سم لاسته. او چې سم لاسته و اوښانو والا په دې پیږي ښه برابر سم لاسته نو بالکل د حضرت ابو ایوب انصاري دروازه ورته مخامخ وه. هغه را منډه کړې او د پیغمبر علیه السلام سامان یې زر خپل کور ته وتښته چې بل څوک پې مخکې نه شي. خوش قسمته صحابي. دا کور ولې منتخب شو؟ نبی علیہ السلام دې ته ولې لاړ؟ دوه وجې دي. یو دا چې دا کور د کم صحابي و نو دا د پیغمبر علیہ السلام ماماخیلو ما درته ووایي دا هغه بنو النجارو کم چې د نبی علیہ السلام د نیکه مور د دې د قوم نه وه. دویم سیرت مصطفیٰ کې مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه د زرقانی په حواله یو واقع نقل کړی چې یو بادشاه او تبع دغه لقب و، د یمن په بادشاهانو کې یو بادشاه. دا تبع بادشاه ډېر زورور په لاره تېرېده او دې بادشاه سره لوی لښکر او 400 ورسره د خپل کتاب عالمانو، 400 عالمان. دلته یې دمه وکړه. نو چې دمه وکړه نو هغه عالمانو خپل کتابونه وکتل، هغې ته اندازه معلومه شوه. نو هغې علماو خپل منځ کې سلا وکړه او بادشاه ته درخواست وکړه وی صاحب موږ دلته پرېږده، موږ د علاقه کې پاتې کېږو. وی ولې؟ وی د علاقه موږ ته هغه علاقه ښکاري چې نبي آخر الزمان به دلته هجرت کوي. وی تاسو ته څه پته ولګېده؟ وی موږ ته د خپلو کتابونو نه پته لګي او بل د کشف خاوندان به هم پکې وو. موږ ته د خپلو کتابونو نه پته ده چې دا علاقه او دا ځمکه دا محل وقوع دا هغه ده چې نبی آخر الزمان به دلته کې راځي او دمه به کوي. نو نبی آخر الزمان خو مشور وکړ، ورته پته وه، ښه تحقیق وکړئ. نو بیا ما ته ووایه. نو هغې د خپلو کتابونو پوره تحقیق وکړه. وی صاحب همدا ځای دی، دلته به نبی آخر الزمان راځي. نو هغې تبع بادشاه هغې 400 علماو له هلته مکانونه جوړ کړل، کورونه یې وله جوړ کړل او یو مزیدار اعلی کور یې جوړ کړ او هغې 400 علماو ته یې وی دا ستاسو کورونه دي او دا کور د هغه نبي آخر الزمان دی. که ستاسو په ژوند کې دی راغی دا کور به ورته حواله کې او یو خط یې پرېښود نبي علیه السلام په نوم یو خط م ولیکه، وی دا خط به م وله ورکوې. او که ستاسو په ژوند دی رانغی نو تاسو به خپلو بچو ته دا وصیت کوئ او هغې بچو ته به وایه چې هغې د خپلو بچو ته وصیت وکړي، هغې د خپلو ته کوي. نو چې دا کم ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کم کور دی دا د هغه عالم نوسی و، تبع بادشاه چې پرېښی او دا هم هغه کور و چې تبع بادشاه د نبي علیه السلام په نوم جوړ کړی و. نو گویا کې پیغمبر علیه السلام خپل کور ته راغلی دی، پردي ته نه دی راغلی. او چې کم خط مولانا کاندهلوی رحمت الله علیه د زرقانی په حواله په سیرت مصطفیٰ کې لیکلی دی. نو هغې خط کې دا لیکلی دی پیغمبر علیه السلام ته چې خاتم النبیین پیغمبره په تا دې زما سلامي او یو څو شعرونه یې ورته لیکلی دي. یو شعر دا دی: شهدت على احمد انه رسول، شهدت على احمد انه رسول من الله بار النسم. وی زه د دې خبرې ګوی ورکوم. د نبی علیہ السلام یو نوم خو احمد دی کړ، محمد نوم دی او احمد نوم دی. قرآن شریف کې الله فرمایي عیسی علیہ السلام زیری ورکړو ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. زه ګوی ورکوم په دې خبره چې احمد د الله پیغمبر دی
دا الله رسول دی. ګوره غایبانه د مخکې نه دا ګوی ورکړه. هغه الله چې دا ټول مخلوق او دا روحونه پیدا کړي دي. فلو مد عمري الى عمره لكنت وزيرا له وابن عم. وی که زما عمر د دې نبی آخر الزمان عمر ته ورسېده نو زه به د وزیر یم او زه به د تره زوی یم. وزیر دا چې وزیر خو د انسان مدد کوي که نه، او د تره زوی د تره د زوی مدد کوي، نو زه به وزیر یم او د تره زوی به یم. فلو مد عمري الى عمره لكنت وزيرا له وابن عم وجاهدت بالسيف اعداءه وفرجت عن صدره كل غم. او زه به څه کوم؟ وی په توره به د هغه دشمنانو سره جنګونه کوم. دا تبع بادشاه د هغه دشمنانو سره په توره جنګونه به کوم او د هغه د سینې نه به هر غم لرې کوم. دا ختم د تبع بادشاه هغه ختم را روانو نسبا پیغمبر علیه السلام ته ورکړی شو. نو د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې دیره شو. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته عرض کوي، وی صاحب زما دا کور 236 دی، نو ته بره او خیجا مونږ به لاندې یو. حضور پاک ورته فرمایل وی نه، ماله میلمانه راځي او خلک راځي، نو بره ختل به میلمنو تم تکلیفي او تاسو ته به هم تکلیفي چې میلمانه په تاسو راځي او بره راخیجي. نو ته بره او خیجه مونږ به لاندې شو. نو ډېره ښه. نو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د خپلې بیبي سره بره چته وخت. حضور پاک لاندې شو. او چې شپه شوه ابو ایوب انصاری ښځې ته وایي، وی ښځې څه غلطي به وکړه؟ وی او بلکل غلطي خو م کړې ده چې مونږ بره یو حضور پاک لاندې دی، زمونږ د خپو لاندې وی. او خو دا خواټه بیا ادبي ده. وی داسې به وکړو چې ورکوز به شو چې صاحب دا ګرانه ده، مونږ ستا ته به زمونږ د خپو لاندې دا خو مونږ غر کېږو. وی نه اوس خو نه ورکوزېږو، د خوبه به وځي، شپه ده، سار به ورته ووایي. نو ټوله شپې دیوال پورې غریبانانو تېره کړه، ځکه دیوال سره نږدې خو څوک نه دې خوا هم لاس دی که نه، ټوله شپه دیوال سره تېره کړه. او ویل عجیبه دا وه چې مونږ یو د اوبو ټیم ورانه واوړېده. نو مونږ وی چې دا اوبه خو په نبي علیه السلام چېته ورونه ساسي. نو مونږ سره یو غټ څادر و، وی هغه څادر هم زر په هغه اوبو کې کېښود چې د اوبه ځان ته راکاږي او په پیغمبر علیه السلام ورونه سسېږي. وی څادر هم لون شو، شپه هم یخه ده، بل څه شته هم نه چې ځان نه ته وکړو. نو په یخه یخنۍ کې هم دیوال پورې شپه تېره. سار وختي راغلل نبي علیه السلام ته دا ټول الوی. وی صاحب دا ګرانه ده چې مونږ دې بر یو ترې زمونږ د خپو لاندې. وی نه خیر دی، زما د طرف نه تاسو ته اجازت دی، هېڅ خبره نشته. اوس هغه کور نشته ابو ایوب انصاري. د هغې نه پس نبي علیه السلام بیا بل کور ته منتقل شوی دی. وفات چې کوم دفن دی په بل کور کې دی. د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور نقشه چې تاریخ مورخینو لیکلې ده، نو هغه داسې ده چې سړی په مواجهه شریفه کې نبی علیه السلام باندې سلام واچوي او بیا باروزي بقي سایډ ته. نو چې لږ ښي طرف ته یو ستن ده، یو غټه ستن ولاړه ده په دغه میدان کې، دا لومبی ستن، دا د تاریخ ښیي چې دا د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور. خلکو به نبی علیه السلام له څیزونه راوړل، تحفه به یې راوړه، تحفه به یې قبلوله، صدقه به یې نه قبلوله، خیرات چې ورته وایي. هغه به صحابو له ورکوله چې تاسو یې خورئ، په خپله به یې نه خوړه. او چې کم ترکاری کې به اوږه و یا پیاز به پکې کچا، هغه به یې نه استعمالول. چا ورته ترکاري راوړه نو په هغې کې بوی غوندې وي، دا څه شی دی پکې؟ وی صاحب دا اوږه پیاز دی پکې. ابو ایوب انصاري له یې ورکړه، وي دا تاسو وخورئ. او یې صاحب حرام دی، تاسو یې نه خورئ خو حرام به مونږ یې څنګه وخورو؟ وی دا حرام نه دی، خو زما فرشتو سره سرګوشي د ما له فرشتې راځي. انی اناجي من لا تناجي، ما له جبریل راځي، تاسو له خو نه راځي. نو چې بیا زما د خولې نه د اوږې او د پیازو بوی دی، نو بیا جبریل علیه السلام نه راځي. ګوتې به پکې ولو والې، نو بیا به هغه ترکاري ابو ایوب انصاري رضی الله عنه راولېږله. نو الله قرآن شریف کې فرمایي د مکې کافرانو ته، الا تنصروه، که تاسو د دې پیغمبر نصرت او مدد نه کوئ، فقد نصره الله، الله وی میں مدد کړی دی. اذ اخرجه الذین کفروا،
کافرانو راوویسته. ثانی اثنین دویم د دوو نو اذ هما فی الغار او په غار کې 3 شپې تیرې کړې دي. اذ یقول لصاحبه خپل ملګري ته وی لا تحزن غم ونه کې ان الله معنا. الله تعالی فرمایي وی ایده بجنود لم تروها وی په داسې لښکرو مې ولا مدد وکړه چې تاسو نه لیده. داسې لښکرو باندې او الله دقه یاد کې رسته وی جعل کلمة الذین کفروا السفلا د کافرانو دین ملاندې که او کلمة الله هی العلیا الله وی ما خپل دین اوچت که. د الله مقصد د نبی علیہ السلام پر لګلو کې سو هو الذي ارسل رسوله ليظهره على الدين كل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله چې دا اسلام په ټولو دینونو باندې غالب شي. نو د مدینه منورې هجرت دا د اسلام د غلبې ذریعہ وګرځیدل. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې چې کله فیصله کېده چې یو تاریخ مقرره نو چاوی چې صاحب د پیغمبر علیہ السلام د ولادت نه تاریخ شروع لکه عیسایانو چې د عیسی علیہ السلام د ولادت نه شروع کړی د عیسوي تاریخ د اسلامی تاریخ به د پیغمبر هم د ولادت نه شروع وینا ویدا د عیسایانو سره تشبیه راځي. اسنه چاوی خدای پیغمبر علیہ السلام د وفات نه مقرر کو ویدا سم نکو ویدا علیہ السلام وفات خو یو لوی صانحه ده یو لوی غم دی بیا به هر کال مونږ ته دا غم را یادېږي. فیصله په دې وکړه چې دا به د هجرت نه مقرر کړو. ولې ځکه هجرت د اسلام د غلبې یو لوی دروازه ده لوی باب دی. د مکې مکرمه په زندګۍ کې د نبوت نه پس 14 کاله نبی علیہ السلام تیر کړی. په مکه کې ټوله زندگی 53 کاله تیر کړی ده. 14 کاله د نبوت دی لیکن د اسلام غلبه خپلته نه وکړ. او چې مدینه منورې ته نبی علیہ السلام تشریف راوړو جهاد هم فرض شو او د اسلام غلبه مراله وی د هجرت نه شروع کو. نو هجرت خو پر ربیع الاول کې دی او تاریخ د محرم نه شروع شو. ولی ځکه پیغمبر علیہ السلام صحابو ته د محرم نه حکم کړی. په ذل حجه کې چې کله د انصار د مدینه راغلی و پیغمبر علیہ السلام سره بیعت وکړه د لوی اختر په میاش کې او هغوی د هجرت دعوت ورکړه. نو نبی علیہ السلام د هغوی د تلو نه پس په محرم کې صحابو ته حکم وکړي چې مدینه ته روان شي. نو د هجرت حکم او د صحابو هجرت د محرم نه شروع شوی او محرم په اشهر حرم کې یو عظیمه میاشت ده. نو تاریخ د محرم نه شروع شوی د هجرت ته نبی علیہ السلام. نو هجرت د پیغمبر علیہ السلام د اسلام او د دین یو لوی دروازه ده. د مدینه خلکو پیغمبر علیہ السلام پیژندل او اکثریت د مدینه خلکو په پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان راوړل. او قسم دی چې د مدینه خلکو د حضور پاک سره کم محبت او کم مینه کړی دا هغه بیان درته ان شاء الله چې د جمعه کې وي چې د مدینه د خلکو څومره محبت او څومره مینه او حضور پاک د مدینه د خلکو په حق فرمایي وی لولا الهجرة لکنتم امرأ من الانصار. وی که هجرت نه فرض نو زب مدینه کې پیدا وي زبم د انصارو نه یو کس وي. نو آینده جمعه کې بدته ان شاء الله دا ویم چې څوک د مدینه يهوديان رالل او پیغمبر علیہ السلام سره ملاقات وکړ دا غي ملاقاتونه څنګه او د مدینه د انصارو متعلق بیان وکم او مسجد نبوي بنیاد بیا خو دې جوړ کړی دی. نو ان شاء الله دا د هجرت دریمه سلسله ده دا که خدای پاک جون راکړه آینده جمعه کې درته بیان کوم. خو تاسو به اسې اندازه لګولي چې د دین د پاره او د اسلام د غلبې د پاره او د اسلام د نشر اشاعت د پاره د دواړو جهان مبارک سردار او دغه صحابه څومره قرباني ورکړي. څوک به د خپل کور نه یو شپمبار تیر نه کی کورونه پاتې شي زمکه پاتې شوي او د ډېرو صحابو نه پکې بیبیان هم پاتې شوي د چا نه بچی پاتې شو د چا نه ښځې پاتې شوي د چا نه مور او پلار پاتې شو چا نه رونو تربوران پاتې شو او په سوونه کیلومتره صحابه کرام لاړل سفر په پردي وطن کې او بے سره بے سامان لاړل ځان سره کډې نه دي ګرځولې چې کډې وړو او سامان وړو او نه کډې وړې شوې
دا د اسلام د خاطر او خدای پاک همغسې وکړل چې الله هغه اسلام غالب کو او که شرک و کفر او که یهودیت او نصرانیت دا خدای پاک مغلوب کو الله د اسلام له غلبه ورکړي دا خو دې خبرو ضرورت نشته بعضې خلک تور پټکي متعلق وایي چې دا تور نشان د ماتم نښه ده دا هسې فضول خبره ده د پیغمبر علیه السلام مبارک په یو موقع تور پټکي لیدلی شوی دی تور پټکي پیغمبر علیه السلام وهلی دی ښه داسې د ماتم او دا ښه نه ده نبي علیه السلام په خپله په سر کړی دی که یو کس چاله دعوت ورکړي چې ځان سره خپل ملګری بوځه او ملګري ته یې نه ویلې نو دې تلی شي که نه بلکل چې تا ته وي چې ځان سره راوله نو به دا شکر دا خو اوږده مسله دی راته لا مخکې کړه بعضې خلکو کې تبلیغ د عالمانو کار دی جټ سړی به په تبلیغ کې نه ځي پخوا خلکو خو بسترې نه وي راغشتې خبره دا د زمارونو دین زده کول تبلیغ د چې دا کم علما ځي د هغې جدا مقصد دی عوام چې ځي د هغې جدا مقصد دی علما دې دپاره ځي چې بل ته دین وښیي عوام دې له دي چې د بل نه دین زده کړي داسې ده که نه علما دې دپاره دي چې بل ته دین وښیي عوام دې دپاره دي چې د بل نه دین زده کړي نو دین زده کول د جټو کار دی ښه تبلیغ کې وتل د جټو کار دی جټو له پکار دی چې تبلیغ کې ودي چې څه زده کړي مونځ به زده کړي منځونه د خلکو خطی چې لاړ شي مونځ زده کړي او دسونو طریقه نه وردي او دس چل زده کړي پکې او ګیره پرېږدي پکې دینداري حاصله کړي نو ټیک ده چې دین د ښودل د علماو کار دی خو دین زده کول د چا کار دی بیا د جټو کار دی نو علما دې ځي چې بل ته دین پکې وښیي او جټ ته ځي چې د بل نه دین زده کړي او مخکې خو بسترې چانه ته کوم ځای به بسترې تا د هغوی لیدې وي هغوی بې بسترو خواران ګرځېدل په ملکونو باندې ګرځېدلي دي دا انتظامي امور دي ښه انتظامي امورو باندې د بدعت اطلاق نه کېږي صحابه کرام په وطن ګرځېدلي دي او امت ته دین رسولی دی